ملګرو د نړۍ اوه عجایبو نوم په اورېدو د خلکو په مزغو کې تر ټولو مخکې د تاج محل نوم راځي. دا د مغولو پاچا شاهجهان د خپلې ښځې د ممتاز محل په یاد کې جوړ کړی و. په دې ویډیو کې به تاسو ته د تاج محل یو څو پټ رازونو په اړه ووایم. نو د ویډیو تر پای را سره پاتې شئ او زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو مخکې تاسو ته در ورسي. نو راځئ چې شروع کړو ویډیو. نمبر 1 د تاج محل مقبرې په سر کې یو سوری دی. د دې سوري تر شا ډېرې کیسې موجودې دي، مګر رښتیا دا دی کله چې د تاج محل جوړېدو وروسته شاهجهان د ټولو خپلو کاریګرانو لاسونو پرې کولو امر وکړ چې داسې بل تاج محل جوړ نشي. نو کاریګرانو په دې چت یو داسې کمی پرېښوده چې د شاهجهان څخه انتقام واخلي او دا ودانۍ د زیات وخت لپاره ونه درېږي. نمبر 2 که د یمونا په نوم دغه سیند نه وای نو څه به شوي وو. تاج محل په یو داسې لرګي جوړ شوی چې د مضبوط پاتې کېدو لپاره ورته نمتیا ته ضرورت دی. که دا سیند نه وای نو تاج محل به تر اوسه نه وای، ځکه دا لرګی په نمتیا کې کلکي، او که دا سیند نه وای نو تاج محل به تر اوسه مات شوی وای. نمبر 3 تاسو به د دې په اورېدو حیرانه شئ چې د تاج محل ټولې د اوبو فوارې یو ځای کار کوي. داسې ده چې د هرې فوارې لاندې یوه د اوبو ټانکۍ ده چې په یو وار ډکېږي او د زور په راتلو اوبه د باندې غورځوي. دا فوارې بغیر د کوم ماشین او موټر پرته اوبه غورځوي. نمبر 4 شاهجهان خو د خپل ټولو کاریګرانو لاسونه ور پرې کړل، خو بیا هم په خپل کار کې په پوره ډول کامیاب نه شو. ده غوښتل چې داسې کومه بله ودانۍ جوړه نشي، مګر د تاج محل وروسته همداسې یو څو نورې ودانۍ هم جوړې شوې د دې کاریګرانو په مرسته، چې د دې نه یو کاریګر و احمد لاهوري، چا چې د دلی لال کیلې په جوړولو کې مرسته کړې وه. نمبر 5 د تاج محل په جوړښت کې 18 رقمه قیمتي تیږې لګېدلې. دا تیږې د چین او سریلانکا نه راغوښتل شوې وې. نمبر 6 له 1922 نه 1953 کال پورې کله چې تاج محل جوړ شو، په دې د 22 میلیونو خرچه راغلې وه چې اوس وخت کې ترې 1.8 لکه ډالر جوړېږي. نمبر 7 د شاهجهان دا ارمان و چې دی د ځان لپاره یو تور تاج محل جوړ کړي، خو د هغه اورنګزیب زوی چې دی کله بندي کړ نو دا ارمان یې پوره نه شو. نمبر 8 د تاج محل سره لومړی سیلفي د جورج هریسن په نوم دغه سړي اخیستې. دا سیلفي د هغه وخت اخیستې وه چې د سیلفي اخیستلو دوران نه و. نمبر 9 د تاج محل رنگ بدلیږي د بیل بیل وخت په حساب سره. دا خپل رنگ بدلوي، د سهار په وخت کې ګلابي ښکاري او په ماښام کې سپین او د سپوږمۍ په رڼا کې سرو زرو ته ورته رنګ کې ښکاري. نمبر 10 د تاج محل لیدو ته په ورځ کې 12,000 سیلانیان راځي. دومره سیلانیان په نړۍ کې کومې بلې ودانۍ ته نه ځي. او ورسره د تاج محل تر ټولو مشهور سیلاني د فیسبوک جوړونکی مارک زوکربرګ دی چې دی هم د تاج محل لیدو ته راغلی و. نو ملګرو ویډیو تر دې ځایه وه. ویډیو څنګه وه او تاسو غواړئ چې تاج محل ته لاړ شئ او که نه په کومنټ کې ضرور ووایئ. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د خدای په امان.